دا زکات بغیر د مجبورۍ ځنډول جایز نه ده. زکات بغیر د مجبورۍ ځنډول جایز نه ده. ستا زکات په دا مسلو کې ترتیب ضروري نه دی. ترتیب یې خپل مور کولی شي. پر تا باندې زکات پر رسول در سره پرتی دي ستا فورا یې ورک. ولې په مرګ څه باور دی؟ لکه د کرونا د وجې خلک پاته و د حج سوه را روان کال به ولاړ سم را روان بیا په مابینځ کې مړه سوي د حج نه دی نصیب سوی. څه چم کوي؟ ها که چیرې یو سړی داسې و زکات یې ورباندې فرض سو په لاس کې روپۍ نه لري چې نه لري حیران دی اوس څه وکړم؟ هېڅ پروا نه لري. ورته کښېنه میاشت دوې درې کال هېڅ پروا نه لري پیدا دې کړلې فورا زکات ورکړه. او که ته وایې زه پور کړم بیا ورکوم هم پروا نه لري کولی شي. هر رقم چې تا ګورې یو بغیر د عذر دی یو د عذر سره دی. نو د عذر سره به راولاړېږي بیا ټیک دی میاشت دوې درې کال اجازه سته. بیا چې کله تا روپۍ پیدا کړلې فورا به زکات ورکوي. داسې خلک شته چې هغه په 5 کالم زکات نه دی ورکړی. اوس به دی څه چم کوي؟ راولاړېږي د هر کال په جلا جلا زکات پر تا فرض دی ورکوي. څنګه به ورکوي؟ د اول کال به د روپۍ حساب ولګوي زکات په جن راوباسي هغه سیټ تک شیرته. د دویم کال روپۍ به راواخلې بیا به د زکات روپۍ جن وباسي هغه سیټ تک شیرته. د دریم کال به بیا راولاړ شي روپۍ به د زکات جن وباسي هغه کشیرته. راځه راځه تر د آخري کاله پورې چې دا د ګردې روپۍ جن وایستلې بیا د هغه کال چې کم دی د هغه زکات به جلا ورکړي. د هغه زکات به جلا ورکړي. اوس یو سړی دی زکات یې نه دی ورکړی نه دی ورکړی دی مري پر ده واجبه ده دی به وصیت کوي چې وروره زما په مال کې ما زکات نه دی ورکړی زما زکات ورکړي. که ده اعلان ونه کوي وصیت یې نه وکوي دی بغیر د زکات مړ سلو د ده پر قریبانو ضروري نه ده. ولې هغه وجه دا د عاجزانو زکات چې دی هغه نیت غواړي. یا زه تا وکیل کړم دا زما 1000 روپۍ دي ورسه پر غریبان یې خرڅ کړه. یا دا وکړم زه زکات ورکوم زه نیت وکړم. نو دی چې مړ کېدی د خو د زکات نیت نه و کړی. نو زه چې راولاړېږم د مړي پر ځای زکات ورکوم هغه نه صحیح کېږي. زکات نه صحیح سلو